په شمال زون او بلخ کې د دغو مرستو د ویش مسؤل کس وایي چې دوی د بلخ ولایت د بېوزلو او اړمنو معلولیت لرونکو وګړو د خدمت لپاره بلخ ته تللي او یو شمېر کسان له بشري مرستو څخه برخمن کړي دي. برای خدمت رسانی به اقشار ضعیف جامعه، خانواده‌های ایتام، افراد دارای معلولیت در فصل‌های مختلفی از سال مانند ماه مبارک رمضان بسته‌های افطاری برای عزیزان توزیع میشه. در فصل‌های زمستان که فصل سرما است و تهیه سوخت یک مقداری برای عزیزان در مشکل هست، سوخت زغالسنگ تهیه میشه از طرف دفتر و برای خانواده‌ها توزیع میشه. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې د دغه بنسټ د پاملرنې او ملاتړ څخه برخمن شوي خوښي څرګندوي او د لا نورو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. شکر که خرسند هستیم. در زمستان بسیار و حیران مانده بودیم که چی آتش کنیم خانه ما گرم شود، اما خوشبختانه که همین مساعدت زغال برای ما کردن کفایت میکنه، حداقل دو ماه برای ما کفایت میکنه. همین معلولینه که قشر هستن، آسیب پذیر از آغاز زندگیشان نمیتونن با ضروریاتی که دارن رسیدگی بکنن، با مشکلاتی که دارن اینا را همین مؤسسه دستگیری کردن به خاطر که سرمای زمستان نزدیک است. هوا هم د یادونې وړ ده چې معلولیت لرونکي خلک په ټولنه کې تر ټولو زیانمنونکي وګړي دي او په اوسنیو شرایطو کې دوی د ملي او نړیوالو بنسټونو مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري.